دلته د لوګر ولایت مرکز پل عالم کې لسګونه ښوونکو ته د الکلمات علمي او تحقیقاتي ادارې لخوا د دغه ولایت پوهنې ریاست په همغږۍ سره د غربي فکر له منځه وړلو او اسلامي فکر دودولو په موخه 3 ورځنۍ روزنه پیل شوه. ورته وخت کې مسؤلین د دغې روزنې موخه د غربي شومو موخو او فکرونو له منځه وړل ښیي او زیاتوي چې دغه روزنه 3 ورځې دوام مومي. ځوان نسل او د ځوانانو د افکارو د تخریب لپاره داسې یو مخرب سایټونه رامنځته شوي دي چې مسلمان ځوانان هلته د معلوماتو لپاره د یو ریسرچ او تحقیق لپاره مراجعه کوي. طبیعي ده چې نور مشکلاتو سره هلته مخ کېږي. دا لازم او ضروري ده تر څو پورې د موږ هغه قشر چې هغه د هېواد د بچیانو د تعلیم او تربیې د هغوی د روزنې لپاره د هغوی د فکر د رغښت لپاره کار کوي، نو موږ او تاسو باید په دغه برخه کې خپله آګاه واوسو. بل پلو د روزنې لارښودانو بیا د اسلامي نړۍ په وړاندې د غربیانو په شومو پلانونو باندې خبرې وکړي او د مسلمه امت لپاره د دیني علومو سره سره د عصري علومو په ترلاسه کولو ټینګار وکړ. چې څوک په دې مکلف یو چې هم به الله سره رابطه ساتو، هم به دین ساتو، هم به په ځمکه باندې الله دا کتاب د الله دین دا به حکیم کوو. افکار پوچ و لایعنی میانتوهی فرسوده و بیکار باطل غرب را بشناسند. د یادولو وړ ده چې دغه 3 ورځنی روزنیز پروګرام د اسلامي فکر دودولو په موخه د لوګر مرکز ښوونکو ته په لار اچول شوی ده او مسؤلین د ښوونې او روزنې د پرمختللو لارو چارو لپاره اړینه بولي.